بسم الله الرحمن الرحیم. دا د څلېرویشتمې سپارې اول درس دی او د زمر سوره چې 9 سوره ده 45 تر 1 آیات ورسره ولولئ، او د غافر سوره چې 40 سوره ده د 3 نه تر 30 آیات ورسره ولولئ ترجمې سره چې بهتره پې پوه شئ، او دا کلمات چې دي دا حفظ کئ چې نور وختونو کې تلاوت کې تاسو سره ډیر کومک کوي، نو ډیر راحته کیږي تاسو ته چې تلاوت کوئ نو په معنی یې پوهیږئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اشمئزت مفهوم دی چې سخت تنگ شي. مقالید کلیګانې. و اشرقت مفهوم دی چې او روښانه بشي. زمرا مفهوم دی ډلې ډلې. ذی الطول مفهوم دی چې لرونکی د مهربانۍ دی. یوم الآزفة مفهوم دی له ورځې نږدې. من حمیم مفهوم دی له ګرم دوست. ظاهرین مفهوم دی برلاسی. الاسباب لیارو تا مفهوم دی چې لیارو تا. فی تباب مفهوم دی په هلاکوالی کې. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ، نو طریقه یې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې دوا ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ. دوا ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده؟ دا هم چې اوکې که دوه ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له فشار ورکړئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ، دې کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو ته کاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.